د 2015 کال اکتوبر میاشت ده. د مني یوه سړه ورځ جان برینن ته یو عجیبه زنګ راځي. معلومیږي د یو نامعلوم شخص زنګ دی. دی یو څه زړه نازړه سو او بیا یې ځواب ورکړ. الو جان برینن، څوک یې؟ رزیله تا بایلل. که جان برینن یو عادي سړی وای نو دا به ورته یو عادي د ټوکو زنګ ښکارېدی، خو جان برینن د CIA ډلې مشر او د نړۍ پر مخ یو له ځواکمنو کسانو څخه و. ته څوک یې؟ ما لمبر دې څنګه پیدا کړ؟ دا خو ډېره اسانه وه یاره، ته ډېر احمق یې. ته څه غواړې؟ زه هیڅ هم نه غواړم، ما ته ټوله رانیولې. ته څه غواړې؟ موږ 15 تریلیونه ډالر غواړو. د امریکا حکومت دا ډول زنګونه د هویتي غلا، د یوې سترې توطیې، د حکومتي چارواکو د ځورونې او د سایبري ترهګرۍ برخه ګڼي چې زنګ وهونکی به یې د دې ځورونې ستره بیه پرې کړي. مطلب دې څه دی؟ موږ غواړو چې په منځني ختیځ بمبار بند کړي. د اتلانتیک پر بله غاړه د میډلند ښار د ختیځې برخې په یوه کور کې یو 15 کلن هلک په خپله کوټه کې ناست او موبایل یې لا په لاس کې دی. باور یې نه کېږي چې څه یې وکړل. دی ځان ته کراکا وایي او د چرسو سره هم علاقه لري. په اصل کې اوس هم نشه دی. دی د جرأتي کراکاس ډلې مشر و. د او د ملګرو د امریکا امنیتي چارواکي ډېر سخت ډارولي او شرمولي ول. دوی د پولیسو FBI او همدارنګه د DOJ سازمان شخصي معلومات افشا کړل. هغه اشد محرم اسناد یې جولین اسانج ته سپارل چې خورا ډیر خپاره سول، خو نسبت یې انانیمس ته کېدی. هو دا په اصل کې دوی وو او دا د دوی داستان. This was political. Teenager Cyber attacks. hijacked the computers of several US intelligence and Started a security collective called Crackers with Attitude. په 2008 کال د ورجینیا په ایالت کې یو بل هلک دی چې ځان ډیفالټ بولي. دی یو عادي امریکایي هلک دی. د له فوټبال، ویډیو گیمونو او خپل سپي سره ډیره مینه ده. اکثره وخت دی له خپل پلار سره چې دولتي کارمند دی هم شخړه کوي. په یو ډول د خپلو کمپیوټري لوبو کې دوکه شروع کړل. په دې سره د کمپیوټر هغه ډول استعمال کړ چې باید استعمال نشي. دا تجربه ډیره جالبه او خوندوره وه. نو دی زده کوي چې کمپیوټر څنګه کار کوي او څنګه یې په خپله ګټه وکاروي. د هیکینګ لپاره د 2008 کال یو په زړه پورې کال و. د انانیمس ګروپ د کامیابۍ په عوج کې و. که تا د دوی پټو چټونو ته لاسرسی پیدا کړی وای نو د دوی ټولې کارنامې One of the biggest online vigilante groups, members hack into companies and governments. Now a worldwide and widely recognized hacking group. Hackers with the group Anonymous. Citizens of the world, we have seen the erosion of due process. A cyber war. Anonymous. Anonymous has struck again. په ډیفالټ ورڅخه متاثره کیږي. انانیمس ځان د ګډوډۍ له لارې د ازادۍ ګټونکي باله. دوی خلکو ته وروښوده چې څنګه د خپل وطاق څخه د دنیا توجه ځان ته راړولی شي. بعضې کارونه یې سیاسي او بعضې یې بیا د ساتیري دي. د دې خوند تر څکلو وروسته ډیفالټ د هیکینګ په اړه زده کړو ته خورا لیواله کیږي. د خپل مهارت د لیدلو لپاره مختلف ویب سایټونه هیک کوي چې کولی شي که نه. د انانیمس په ګروپ کې له یو څه مودې وروسته نور دا ګروپ د ده لپاره په زړه پورې نه دی، ځکه دولتي مامورین پکښې ډیر دي. خلک بندیانېږي، پر چا باور هم نه کیږي. د انانیمس ډله دومره غټه ده چې د خلکو پیژندل پکښې سخت سوي. په دې ډلو کې جګړې او جنجالونه دي. دا چې په میډیا کې یوازینۍ د هیکرانو پیژندل سوې ډله همدا ده، نو که به بل چا کوم کار وکړ هم دوی ته منسوبې دي. د نورو تکړه هیکرانو کارنامې به هم دوی ته منسوبې دي. ډیفالټ د هیکرانو کوچنیو ګروپانو ته مخه کړه. له هغوی څخه یو هم د انانسیک ډله وه. دې ډلې بیا ځان د انانیمس ضد باله. انانسیک هم د انانیمس په څیر منظم د هیکینګ عملیات ترسره کول چې کله به د دې عملیاتو اهداف سیاسي وه او کله به هم د ساتیري لپاره. 2008 for the lulz. I hated recording that. انانسیک یو پرمختللې ډله وه چې ډیفالټ هم ورسره ورځ په ورځ پرمختګ کاوه. دې ډلې یو باټنیټ درلود. باټنیټ په وایرس د ککړ شوو کمپیوټرونو یوه لویه مجموعه چې د یو چا په واک کې وي. د دې کمپیوټرونو په استعمال سره ډیر وایرسونه په انټرنیټ کې خپرېدلی شي او باټنیټ نور هم ورسره لویږي. او یا هم د باټنیټ په استعمال پر یو انټرنیټي سرور د ګڼې ګوڼې په موخه سایبري حمله کولی شي. ډیفالټ د دې باټنیټ په کمپیوټرونو کې پلټنه کول تر څو وګوري چې کوم کمپیوټرونه د دوی تر
کنټرول لاندې دي. په دې باټ نیټ کې یو هم د کاناډایي سرور د طب پوهنتون کمپیوټر و. نو له دې لارې د دې پوهنتون مالي برخې ته مستقیم لاسرسی درلود. ډیفالت حالت د هغه زده کوونکو لیست پیدا کړ کوم چې د دې پوهنتون پوروړي وو. دا ټول پیسې تقریبا 9.4 میلیون ډالر او د لیست په پای کې د ټولو د هدف لپاره. نو څنګه به د دښمنه وهل؟ چې کله دوی وویني چې پر دوی هیڅ پور نشته او حساب د اولې ورځې په شان پاک دی، نو دا خلک به ډیر خوښ سي. په بازو په زیاته کچه پور لکه 80,000 ډالر او پر بازو بیا ان له $100,000 څخه هم زیات پور وو. دا ډیر زیاتې پیسې دي چې د بازو لپاره ادا کول لسیزې نیسي. نو ما دا هر څه حذف کړل. زه PHP شل ته ولاړم او هر څه مې له منځه وړل. هر څه چې له دې لارې له منځه ولاړ شي بیا بیرته نه راګرځي. دا غږ مو له ډارک ډایري څخه راخیستی دی. دوی له ډیفالت سره پوره مرکه کړې. بې له شکه د دا کار پوښتنې راپورته کوي. نو موږ له دې پوهنتون څخه پوښتنه وکړه چې رښتیا هم همداسې سوي. هغوی موږ ته ځواب را نه کړ. معمولا د زده کوونکو د قرض حسابونه څو ځایه په لیکلي او سافت بڼه کاپیانې لري او له دوی سره به یې د قرضې هوکړه لیکونه هم موجود. خو بیا هم د دا فکر کاوه چې دی د دې زده کوونکو لپاره کار کوي. بعضې خلکو ته د یو جرم کول د خوښۍ احساس ورکوي. دا هغه وخت چې کله دا جرم دوی ته سم کار ښکاري. نور هکرانو شاید د مالی ګټې لپاره د دې معلوماتو غلط استعمال کړی وای. په دې ډول زموږ پر حساسو معلوماتو یو پټ تجارت روان دی چې ارزښت یې میلیارډونو ډالرو ته رسیږي. د معلوماتو غله د انټرنیټ څخه زموږ د اړیکو تاریخچه او پر لیکه د پیسو د لیږد معلومات راټولوي. دا معلومات ذخیره کیږي او وروسته خرڅیږي. تاسو بیا د غلا شویو معلوماتو پر بنسټ یو نامعلوم زنګ یا برېښنالیک ترلاسه کوئ او تر دې هم بد دا چې شاید یو څوک ستاسو شخصیت غلا کړي. د ډیفالت اکثرا سایبري حملې د خلکو د ښېګڼې لپاره وي، نه د شخصي ګټې لپاره. په 2014 کې ډنمارک د حیواناتو سره جنسي اړیکه قانوني کړه. خو نورو اروپایي هیوادونو لکه آلمان، سویډن او انګلستان پر دې بندیز لګولی و. نو په ډنمارک کې د حیواناتو سره جنسي اړیکو لپاره په زیاته کچه سیلانیان راتلل. کلونه د حیواني حقوقو فعالانو دا کوشش کاوه چې دې موضوع ته د خلکو توجه ورواړوي. دوی ته به د سپیو سره فحاشي کوونکي ویل کېدل چې دا ډیره غلطه وه. له ما سره هم یو سپی و. نو دې ما ته ډیره غوسه راوسته. په دې فکر کې وم چې که چیرې څوک زما له سپي سره دا کار وکړي نو دا به پر ما ډیره ناوړه اغېزه ولري. لکه څرنګه چې ډیفالت تشریح ورکړه، د او د انانسک ډلې ملګرو خل د هیکینګ مهارتونه د حیواني حقوقو د دفاع لپاره وکارول. نو موږ د ډنمارک د دولت رسمي ویبپاڼه له کاره وغورځوله او په هغې کې مو ولیکل چې آیا تاسو خبر یاست چې ستاسو دولت له حیواناتو سره د جنسي اړیکو اجازه ورکوي؟ او خلک کولای شي چې د پیسو په بدل کې له حیواناتو سره جنسي اړیکې ولري. او دا حیوانات اکثره د خلکو کورني حیوانات دي. همدارنګه دوی د حیواناتو د فحاشي ویبپاڼې له کاره وغورځولې او د ټویټر له لارې یې د دوی ټول ثبوتونه خلکو ته وړاندې کړل. دا معلومات په ټوله نړۍ کې خپاره سول او پر دوی ډېرې نیوکې وسوې. خو د دې کار امتیاز انونیمس ډلې ته ولاړ چې دا خبره د ډیفالت خوښه نه سوه. دې کار نتیجه ورکړه او خلک د ډنمارک له دې غلط قانون څخه خبر سول. د دوی په اړه به په انټرنیټ کې خبرې کېدې او خلکو مظاهرې وکړې ترڅو دا خبره د ډنمارک پارلمان ته ورسېده. د 2015 کال په اپریل میاشت کې ډنمارک دا قانون لغوه کړ. ډیفالت د هیکینګ په برخه کې پر مخ روان وو. همدارنګه دی د کریپټو کرنسي له اولنیو راټولونکو څخه هم وو. هغه په زیاته کچه بیټکوین ټول کړی وو چې تعداد یې له 1000 دانو څخه هم زیات وو او د نن ورځې په نرخ یې قیمت له 40 میلیون ډالر څخه زیاتېږي. هغه دا بیټکوین په یو هارد ډیسک کې ساتل او دا هارد ډیسک به د پخونه کې وو. دته دا معلومه و چې دی ځان ته لوی دښمنان جوړوي. نو وډار سو. ډیفالت په هیڅ کله د خپل کور له وای فای سره نه وصل کېده. د انټرنیټ د استعمال لپاره به د ډیش انتن په مټ د ډایرکټ کوین په نومې وړیا وای فای سره چې نیم مایل لرې ووصل او همیشه به د ټور براوزر له لارې له انټرنیټ سره وصل کېده. کمپیوټر به یې د بندولو څخه مخکې انکریپټ کړ او چې کله به یې لګوي نو تر 10 دقیقو به ورته انتظار و ترڅو بیرته خپل حالت ته راسي. تر ډیره یې هیڅ چاته هم نه ویل چې دی څه کار کوي ځکه دی پوهېدی چې ډیر څه به له لاسه ورکړي. خو بالاخره بیا هم دا هر څه کافي نه و.
د 2013 کال د مې په میاشت کې یو 29 کلن د امریکا د استخباراتو قراردادي هم نږدې و چې ډیر څه له لاسه ورکړي. د په هانولولو سیمه کې خپل کور، ملګري او له $2,00,000 څخه زیات کلنی معاش درلود. هغه د امریکایي دولت په یو غټ راز پوهېدلی و او دا راز د ساتلو نه و. د امریکا دولت دا توانایي لري چې په نړۍ کې د هر سړي، ښځې یا ماشوم چې کمپیوټر ته لاسرسی لري جاسوسي وکړي او دغه قراردادي پرته له دې چې پوسي له دوی سره دا مرسته وکړه چې د ټکنالوژي ته لاسرسی پیدا کړي. دی له دې معلوماتو او دا چې د حکومت د خلکو مدني حقونه په ډیره بې شرمۍ تر پښو لاندې کوي اورېده او پوهېده چې که دا معلومات هر چا ته افشا کړي، هغه که یو وکیل، قاضي او حتی د کانګرس غړی وي، دا به یو ډیر غټ جرم وي چې له امله به یې دی خپل ټول ژوند په زندان کې تېروي او له دې څخه وېرېده چې دی به بیا هیڅکله خپله کورنۍ ونه ویني. همدارنګه دی نه پوهېده چې د دې معلوماتو د افشا انجام به د کورنۍ لپاره څه وي. نو د په پټه د دې ټکنالوژي په اړه معلومات او ثبوتونه ټولول او هغه د اخرنۍ فایل هم را ډاونلوډ کړ او بیا یې خپل مشر ته وویل چې زه یو څو هفتې رخصتي ته ضرورت لرم ترڅو د خپلې رواني ناروغۍ درملنه وکړم. نو له دې سره دته یو څه وخت په لاس ورغلی ترڅو له هیواد څخه ووځي. د هانګ کانګ غوره کړ ځکه د ده له نظره دا د وینا د ازادۍ تر ټولو ښه ځای و. د هلته له ژورنالیستې پویټرز او ګلین ګرینوالډ سره ولیدل او دوی ته یې داسې ثبوتونه تسلیم کړل چې د خلکو له نظره دا یوازې یوه افسانه وه. نو له دې سره ایډوارډ سنوډن د موډرنې دورې یو له ډیرو مهمو راز افشا کوونکو اشخاصو څخه سو. د ایډوارډ له دې کار سره د ټوله نړۍ په حیرت واچوله او د خلکو د شخصي معلوماتو د امنیت په اړه لوی بحثونه شروع شول. هغه د ډیفالټ په څیر ډیر امریکایي ځوانان دې ته وهڅول چې په غور سره وګوري چې د دوی دولت څه کارونه کوي. ډیفالټ نه غواړي چې په داسې حال کې آرام کښیني چې د ده څار کیږي. هغه غوښتل چې د دولت استخباراتو په لوړه کچه کارکوونکو ته دا وښیي چې د یو چا جاسوسي کول او یا د یو چا شخصي معلومات ساتل او بیا همدا معلومات د دوی پر ضد کارول څه ډول احساس لري. نو دا هغه وخت و چې ډیفالټ له CWA ډلې سره چې د کراکا لخوا رامنځته سوی و یو ځای سو. 2015 کال د انګلستان د لیسترشر ښار په یو آرامه ساحه کې چېرته چې پرته له نشې او انټرنیټ څخه په ټوله ورځ کې بل کار نه وي. نو 15 کلن کراکا پر همدې دواړو خپل وخت تېروي. هغه د فساد، د خلکو څار او په خاص توګه په منځني ختیځ کې د امریکا د لاسوهنې په اړه غوسه دي. د هغه خاصه توجه فلسطین ته او په مستقیمه توګه په غزه کې د امریکا له لوري د خلکو وژنې ته ده. دی فیصله کوي چې په دې اړه به اقدام کوي. دا یو سیاسي کار وو. موږ واورېده چې دی د امریکا د خارجي پالیسۍ په اړه ناخوښه وو. د بیا د کراکس ډله جوړه کړه او په دې توګه یې په انټرنیټ کې ډېر مهم اسنادونه حق کړل. د هغه لومړی هدف جیمز کلاپر او بیا د اوباما د حکومت د استخباراتو عمومي رئیس. کلاپر د استخباراتو یو له مهمو اشخاصو څخه و. په ګوګل کې له یو وار کتلو سره هر چا کولی سوی چې د ده د ټلیفون شمیره او د کور ادرس پیدا کړي. دا معلومات د کراکا لپاره کافي ول چې د ده برېښنالیک پرې هیک کړي. نو هغه د کلاپر د ایمیل د هیک ثبوتونه ټویټر ته پورته کړل او له دې سره د ډیفالټ پام ده ته ور واوښت. کراکا بیا د کلاپر د کور شمیره د فلسطین د ازادۍ لپاره د مبارزینو شمیرې ته واړوله. نو ډیفالټ په خپل ټویټ کې د کراکا درناوی وکړ چې له همدې سره د دوی دواړو خبرې شروع شوې. همدارنګه ایډوارډ سنوډن هم په خپله یوه مرکه کې جیمز کلاپر په خاصه توګه یاد کړی و چې له بده مرغه دا مرکه د آلمان او امریکا په تلویزیونونو کې بنده ده او هر ځل چې دا ویډیو یوټیوب ته پورته سوی نو یوټیوب دا ویډیو حذف کړي. موږ به د دې ویډیو یوازې خبرې په لیکلې بڼه. ټولو بده دا و چې د ملي استخبارات رئیس جیمز کلاپر مستقیما دروغ ویل سره له دې چې له کانګرس سره قسم کړی و. موږ په غیر قانوني توګه د امریکایانو او یا د کوم بل هیواد د غړي جاسوسي نه کوو. یوازې د بهرنۍ چارو د استخباراتو او قانون پر بنسټ د خلکو جاسوسي کوو او موږ په کلکه تر نظر لاندې یو ترڅو د خپل دې قدرت غلط استعمال وکړو. کراکا او ډیفالټ په غوسه ول. نو کراکا او نور هیکران چې له CWA سره یو ځای وو راغونډېږي ترڅو داسې نور د استخباراتو لوړپوړي چارواکي خپل هدف وګرځوي. د دوی هدف دا و چې دا مشران وشرموي او دوی ته دا وښیي چې دوی دومره واکمن نه دي لکه دوی چې فکر کوي. د دوی په لیست کې لومړی کس جان برینن و، د CIA ډلې مشر.
جان برنن هم د کلاپر په شان په کافي اندازه معلومات په انټرنیټ کې اچولي وو. نو کراکا د هغه د ټلیفون شمیره په انټرنیټ پیدا او دا معلومه کړه چې دا د هورایزن شبکې شمیره ده. کراکا د شبکې ته زنګ وکړ او ځان یې د دې شبکې یو له تخنیکی کارکونکو څخه معرفي کړ او دا ویل چې دوی د کوم مشتری د ستونزې په حل کې مشکل لري. هغه ورڅخه د کارکونکو د ثبت شمیره وغوښتل او د ځان یو شمیره ورته وویل. تصادفاً سم وختل شبکې دته اجازه ورکړه ترڅو د دوی له سیستم استفاده وکړي او په دې توګه د جان برنن اکاونټ نمبر، پن کوډ او د شخصي ایمیل ادرس یې پیدا کړ. کته د یو چا په اړه په کافي اندازه معلومات ولري لکه د یو چا د کور ادرس او د امنیتي کوډ اخیری 4 توري، نو ته د شخص د هر ډول اکاونټ محافظتي کوډ بدلولای او د دوی اکاونټ ترلاسه کولای شي. Once he's in the email account, د برېښنالیک له لارې د شخصي نمبر ترلاسه او له ډیفالت سره یې شریک کړ او دوی جان برنن او د کورنۍ ته ځورونکي ټلیفونونه کول. ما به درته ویل چې ته یو رزیل انسان یې او تاسې ټول ډېر بد خلک یاست. تاسو د نړۍ لپاره هیڅ ښه کار نه دی کړی. John Brennan ډار سوی و. رښتیا هم دا زنګونه یو ټوکه نه وه. نو دی بیا څنګه پوه شو؟ هغه وخت هیڅوک نه پوهېدل چې د دې زنګونو تر شا څوک دي یا دوی څه غواړي. جان برنن د یو څه مودې لپاره پټ شو. د ځان او د کورنۍ امنیت ساتنې لپاره یې اضافي امنیتي کسان وګمارل. کراکا د شخصي برېښنالیک ته لاسرسی درلود او له همدې لارې یې ډېر مهم اسناد ترلاسه کړل. لومړی یې پر ټویټر سکرین شاټونه خپاره کړل. وروسته د ډیفالت سره په ګډه یې دا فکر وکړ چې په داسې حال کې به سنوډن څه کړي وای. نو له همدې سره دوی د ویکیلیکس ویبپاڼې ته مخه کړه. جولین اسانج د دې ویبپاڼې مشر، هغه دا ټول معلومات د 2015 کال اکتوبر په میاشت کې په خپل ویبپاڼه کې خپاره کړل. همدارنګه یې د جان برنن 40 پاڼې SF 14 درخواست چې د دولت په کچه د شخصي امنیتي تصفیه درخواست دی هم د دې معلومات سره یو ځای کړ. په دې پاڼه کې د جان برنن جرمي تاریخچه، د رواني تاریخچه، د نشئی توکو استعمال او نور داسې معلومات و چې هیڅوک به ونه غواړي چې د دوی دي داسې معلومات په انټرنیټ کې خپاره شي. یوازې دا نه، د له دې برېښنالیکونو څخه د جورج بوش د دورې سپارښتنې چې رئیس جمهور ته باید په منځني ختیځ کې د څه ډول عملیاتو اجازه وي هم موجود و او همدارنګه د سنا د استخباراتو ځانګړي کمیټې لیکونه چې په هغه کې دا سپارښتنې شوې وې چې څرنګه باید په راتلونکي کې د عذاب ورکولو طریقې قانوني شي. دې سایبري حملې دوی ته تر 1.5 میلیون ډالر او د ځای د بدلولو لګښت تاوان ورساوه. د دوی څخه څو کسان د یو څه مودې لپاره پټ ول تر دې چې دوی وپوهېدل چې دوی ته نور څه خطر نشته. د دې هر څه ترڅنګ دا د دوی لپاره ډیر د شرم ځای و. د جان برنن د ایمیل هیکول ډیر اسانه و. دا رښتیا ده چې تاسو د هغه شخصي ایمیل ته ورننوتئ؟ دا کار تاسو ته څومره اسانه و؟ ستا مطلب له یو څخه تر 10 پورې څو درجې؟ هو، له 10 څخه یو. دا ډیر پټ معلومات و. دا چې دی د CIA مشر دی نو دی باید ډیر هوښیار وای. آیا ته د خپل ځان په اړه راته ویلای سې چې ته د څو کالو یې او دا چې ته په امریکا کې اوسېږې که نه؟ هر څه چې ته راته ویلای سې. زما عمر له 20 کالو څخه کم دی. زه چرس کوم او په امریکا کې ژوند کوم. ته چرس هم څښوې که نه؟ هو، او هر ورځ یې څکوم. جان برنن به د خپل نوي کور څخه د دې هر څه په لیدلو څه فکر کاوه او څومره به غوسه و. د CWA لا نه و بس کړي. دوی هر ورځ نوي معلومات خپرول. دا چې دوی د کلاپر او نورو استخباراتي کسانو اکاونټونو ته لاسرسی درلود نو د معلوماتو ذخیرو ته لاسرسی دوی ته اسانه و. دوی د FBI د مرستیال رئیس مارک جولیانو اکاونټ هم هیک کړ. هلته دوی د ډیرو پټو معلوماتو ذخیرې ترلاسه کړې چې دا د عدلیه وزارت د نظر کارکونکو او د FBI د 10,000 کارکونکو شخصي معلومات و. دا ټول دوی په انټرنیټ کې خپاره کړل او بیا یې د عدلیه وزارت هغه برخې ته لاسرسی پیدا کړ چیرته چې به د امریکا د ټولو بندیانو معلومات ساتل کېدل. دوی د پخوانیو هیکرانو لکه جیرمی هوماند معلومات راواخیستل او په انټرنیټ کې خپاره کړل چې سمه ګډوډي یې جوړه کړه. په یو بل پسې ټولې ادارې وشمرمولې. آیا دې ماشومانو په رښتیا دا فکر کاوه چې دوی به راګیر نشي؟ په هغه وخت کې ما هیڅ پروا نه درلوده او دا تقریبا زموږ د کار پای و او داسې ښکارېده چې نور هر څه ختم سول او موږ د دې کار پای ته رسېدلي یو. خو د خلکو له بې پروایي څخه ډیر مایوسه شوم او له دې څخه چې دوی دې ته توجه نه کوله چې دا څه روان دي. نو موږ اراده وکړه چې د خلکو توجه د ګډوډۍ له لارې دې موضوع ته راواړوو.
کراکا پوهېدی چې له دې سره یې ځان ته یو لوی کار کتلی، پوهېدی چې بدې پایلې لري، خو خبر نه و چې څومره به بدې وي. زه به له سنوډن سره روسیې ته ولاړ سم او په دې پوهېږم چې دولت زما د دې کار په اړه ډېر په غوسه دی او ما به شکنجه کړي. ډیفالټ هم په دا ټوله موده کې وارخطا و او خپل امنیت ته اندېښمن و. خو هغه بې پروا سو. ډیفالټ خپل پخوانی ملګري او یو دوست ته د خپل کار په اړه وویل، خو مخکې له دې چې دی خپل ملګري ته دا خبر وکړي ورته یې وویل چې آیا څه مشکل خو نشته. ملګري یې ورته وویل چې نه، خو دروغ یې وویل. یوه شپه ده او ملګري یې شراب څښل او په ایکس باکس کې یې لوبې او خبرې کولې. د لومړي ځل لپاره له ما څخه غلطي وشوه. مغروره شوم او د نشې په حالت کې مې ویل چې دا هر څه چې په خبرونو کې وینئ لکه د CIA د مشر اکاونټ هک کېدل او همداسې نور، دا کارونه ټول موږ کړي. نو ما په بشپړه توګه خپل راز افشا کړ. دا فکر نه کاوه چې د ملګری به په دې معلوماتو څه وکړي او په دې خبرو به باور وکړي، خو همدا ملګری و چې د یې افشا کړ. کله چې FBI پر یو چا برید کوي نو دوی په آرامه دروازه نه ورته. FBI په هغه وخت کې د ډیفالټ خونې ته ورداخل سول، په کوم وخت کې چې د کمپیوټر له امنیتي حالت څخه خارجېده او پر ده یې وسلې ونیولې. دی یې له خونې څخه راوویست او د ده د هارډ ډرایو څخه یې یوه کاپي واخله. د ده ټول شیان یې بند کړل. ډیفالټ په دې پوهېدی چې نور یې کار خلاص او تر ټولو بده دا چې ایجنټ د ده هغه هارډ ډرایو چې پکې له 1000 څخه زیات بیټکوین پراته وو ورواخیست. د ده پر سترګو تیاره سوه. کراکا هم د انګلیسي پولیسانو لخوا ونیول سو او د ده کمپیوټر یې ورڅخه واخیست. همدارنګه د CWA یو غړی په امریکا او 3 نور بیا په انګلستان کې ونیول سول. څرنګه چې کراکا د 18 څخه د کم عمر وو نو هغه ته ډیره کمه سزا ورکړل شوه. هغه د جونیل د کم عمر خلکو په زندان کې 2 کاله تیر کړل او نن ورځ هغه له جرمونو څخه لاس اخیستی او د سایبري امنیت په برخه کې کار کوي چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. کراکا نه غوښتل چې له موږ سره مرکه وکړي او ډیفالټ څوک چې په دې کار کې له کراکا څخه کم لاس درلود ډیر تاوان وکړ. هغه د 15 کالو لپاره فدرال زندان ته ولاړ او تر $1,45,000 پورې یې جرمه ورکړه او د سختو قوانینو له کبله یې د دې 15 کلونو زیاته موده په یوازې زندان کې تېره کړه. ډیفالټ په محکمه کې داسې وویل، څه چې ما کول ماته د سیاسي عدالت نه مخې کم ښکارېدل، خو 2 کاله وروسته ماته دا معلومه سوه چې زه غلط وم. سنوډن هم په اسانه توګه نسوای کولای چې په روسیه کې پناه واخلي. د دوی د راز د افشا کولو څخه څه موده وروسته د استخباراتو کارکونکو د وژلو خبرې کولې. که ته یو ماهر افشا کوونکی یا یو سرټنبه یې چې د دنیا بې عدالتۍ ته په غوسه یې، د حکومتونو سره لوبې کول به ستا ژوند د تل لپاره بدل کړي. نو لومړی فکر کوه چې ارزښت یې لري او که نه. د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د بایدن حکومت یو ځل بیا د جاسوسي پروګرام فعال کړ، په کوم کې چې د ادارې ته حکومت دا اجازه ورکوي چې بغیر د اختیاریې نه په نړۍ کې د هر چا جاسوسي وکړي او په دې کې امریکایي وګړي هم شامل دي. په دې سیستم کې د معلوماتو یو ستره ذخیره او د اړیکو سامانونه دي. د دې ټکنالوژي د استعمال اجازه هغه وخت ستا چې کله په استخباراتي عملیاتو کې ورته اړتیا و. خو د امریکا د محکمې د 2023 کال د حکم له مخې دا معلومه سوه چې FBI تر اوسه د دې ټکنالوژي څخه تر 2,78,000 ځله غلط استعمال کړی دي. له 2014 کال څخه تر 2020 کال پورې غیر قانوني جاسوسیان یې ترسره شوي دي. دوی د هغه خلکو د شخصي معلوماتو جاسوسي کوي څوک چې له سیاسي چارواکو سره مالي مرسته کوي او همدارنګه د هغه خلکو چې د جنوري میاشت پر 8 تاریخ یې د تورپوستو حقونو لپاره مظاهرې کوي. شاید دوی زموږ جاسوسي هم کوي.